بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال بابا وی که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. زما رونو، زما خویندو، ماشومانو، مشرانو، مسافرو، موږ نن د یو داسې امتحان نه تېرېږو چې د خوشحال بابا دا شعر چې ما مخکې ووی نو د همت نه به کار اخلو، د صبر نه به کار اخلو. مونږه دا ژوند، زمونږ دا معاشرتي ژوند داسې دی چې مونږه غم خادی، کلی کلویغی، عزیز ولی او خویندې خورلڼې مونږ که رځي راځي مونږه ځو، مونږه غمونه او خادی شریکې دي. خو داسې امتحان دی د رب د طرف نه چې اوس به موږ دغه څیزونه د څه وخت لپاره پرېږدو او په خپلو کورونو کې به ځان چې کوم دی نو مشغولو، خپلو بچو سره چې بهر نوځو. ډاکټران وایي، ماهرین وایي، موږ نه وایو، وایي چې د دې بل څه علاج نشته، همدغه یو علاج دی چې ځان یوازې کړو. نو د دې امتحان نه هم تېرېږو، موږ به داسې هم وکړو او د الله پاک نه به سوال کوو چې پروردګاره په موږ رحم وکړې، په خپل مخلوق باندې رحم وکړې، زموږ د ټول مخلوق د خپل مخلوق مددگار شي پروردګاره، او دا بلا د اوبه په شکل کې چې دا د ځمکې د مخ نه ورکه کړي. زما رونو، مونږه بس دک یو کار دی چې په خپلو کورونو کې خپلو بچو سره ځان مشغول کړو. که بهر راته ولاړه کرونه ده، زه دننه یم زما لویه سینه ده، صبر عزم لوی زړګی الله راکړي، د بچو سره یم کور کرنتینه ده. او دا ډاکټرانو، پیرامیډکس، کم خلک چې په دې امتحان کې په فرنټ لاین کې دي، د هغه ټولو عظمت ته سلام.